د طالبانو دوه زبردست اقدامات ایران سره یې هغه کار وکړ چې جمهوریت یې د کولو فکر نه کولو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د ایران بې کیفیته تیل رد کړي. ایران چې د تیرو 100 کلونو راهیسې پر افغانانو خپل بې کیفیته تیل په لوړ قیمت خرڅول او دلته به یو شمېر خاینو سیاسیونو او تجارانو ملاتړ کوو، اوس ښکاري چې طالبان ورسره په یاد خیانت کې ګډون نه کوي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د سټنډرډ ملي اداره وایي له ایرانه وارد شوي 40 ټانکره بې کیفیته ډیزل یې د هرات له اسلام کلا بندره بیرته دغه هیواد ته ګرځولي دي. دغه ادارې پر خپله ټویټر پاڼه د دغو څرګندونو ترڅنګ لیکلي وروسته له هغې چې د کیفیت لابراتواري ټیسټ وښوده یا تیل د دې ادارې له سټنډرډونو سره برابر نه و، بیرته ایران ته وګرځول شول. د اسلامي امارت مشر د نظامي لیکو د بشپړې تصفیې امر کړی وروسته له هغه چې عام خلکو د یو شمېر طالب قومندانانو او سرتیرو څخه شکایتونه وکړ چې نوي طالبان شوي سرتیري خلکو سره بد چلند کوي او له خپلې دندې ناوړه ګټه اخلي، نو ښکاري چې ملا هیبت الله ته د خلکو غږ رسېدلی. د اسلامي امارت د یو شمېر خپلو اردوګانو له قومندانانو سره په لیدنه کې دوی ته د نظامي لیکو د بشپړې تصفیې امر کړی. د اسلامي امارت ویان د ملا هیبت الله د څرګندونو په اړه لیکلي چې نوموړي مسؤلینو ته د صف د بشپړې تصفیې، د سرحداتو د کلکې ساتنې، د اسلامي امارت د ځواکونو د اخلاقي او نظامي روزنې او د دوی د ستونزو د حل کولو، د نظام د استحکام او د شرعي احکامو د عملي کولو اړوند لازمي لارښوونې کړي دي. د اسلامي امارت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د لیکو د تصفیې لړۍ به تر هغې روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای شوي نه وي. اسلامي امارت د خپلو لیکو د تصفیې کمیسیون تیر کال په اتلې میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.